په کومه ژبه چې زموږ سر خلاصیږي. او اکثره موږ مسلمانان دا فکر کوو چې دا قرآن یوازې د مسلمانانو د پاره دی او دا قرآن مجید و غیر مسلمانانو ته باید څوک ور نه کړي. دا زموږ غلط فکر دی، زموږ وهم دی. ولې چې الله سبحانه وتعالی فرمای په قرآن شریف کې په سورت ابراهیم کې سورت نمبر 14 آیات نمبر 1 الف لام را دا کتاب نازل شوی دی پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې ترڅو هغه و ټول انسانیت ته د تاریکی څخه د رڼا لار ور وشي. په قرآن مجید کې دا نه دی لیکلي چې قرآن مجید یوازې د مسلمانانو او یا عربو د پاره دی. الله تعالی فرمایي چې دا قرآن چې کله پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل سو دا په دې خاطر چې انسانیت د تاریکی څخه ورڼا ته راولي. الله تعالی فرمایي په سورت ابراهیم کې سورت نمبر 14 آیات نمبر 250 آیات نمبر 52 کې چې دا قرآن مجید د ټول انسانیت لپاره یو پیغام دی او د هغو لپاره چې پوهیږي او هغوی ته ووایه چې الله سبحانه وتعالی یو دی او هوښیاران خلک د الله جل جلاله په کلام پوهیږي. الله تعالی فرمایي په سورت بقره کې سورت نمبر 2 آیات نمبر 115 کې الله تعالی فرمایي روزه هغه میاشت ده چې په هغې کې قرآن شریف نازل شوی وو او دا د ټول انسانیت لپاره د هدایت کتاب دی ترڅو خلک په دې پوه سي چې غلط څه دي او صحیح څه دي. په قرآن کې راغلي دي چې قرآن یوازې د مسلمانانو یا عربو د پاره نه دی، د ټول انسانیت لپاره هدایت دی. الله تعالی فرمایي په سورت الزمر کې سورت نمبر 9 سورت نمبر 3 آیات نمبر 41 چې نازل شوی دی پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې دا کتاب ترڅو هغه هدایت وکي و انسانانو ته. په قرآن کې دا نه دی راغلی چې یوازې مسلمانانو ته یا و عربو ته هدایت وکي بلکې و ټول انسانیت ته هدایت وکي. او زموږ آخري پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یوازې د عربو یا یوازې د مسلمانانو لپاره نه دی رالیږل شوی. الله تعالی فرمایي په سورت انبیاء کې سورت نمبر 21 په آیات نمبر 107 کې وما ارسلناک الا رحمة للعالمین موږ ته نه لیږلي مګر یوازې یو رحمت د ټول عالم لپاره د ټول دنیا لپاره. الله تعالی فرمایي وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا چې موږ ته لیږلی یو پیغمبر د ټول انسانیت لپاره ترڅو ته خلک د شوالي و طرف ته راوبلې او د بدو لار څخه راوګرځي. لیکن اکثره خلک اوس هم نه پوهیږي. موږ د قرآن مجید د دې آیاتونو څخه په دې پوهیږو چې قرآن مجید او محمد صلی الله علیه وسلم د ټول عالم د پاره رالیږل شوی دی، د مسلمانانو د پاره هم او د غیر مسلمانانو د پاره هم. خدا موږ مسلمانان چې یو خو په قرآن پوهیږو نه او تلاوت کوو او بل دومره حفاظت یې کوو چې و نورو خلکو ته هم د تلاوت لپاره نه ورکو. خلک وایي چې قرآن مجید ته هغه خلک چې نجس دي هغه لاس نسو وړلای او د قرآن مجید یو آیات مثال کوي. د قرآن مجید یو آیات مثال راوړي سورت واقعه سورت نمبر 55 سورت نمبر 55 د آیات نمبر 22 تر 2 پورې چې پکې راغلي دي چې دا هغه قرآن دی چې الله سبحانه وتعالی نازل کړی دی او ودې ته به هیڅ څوک هم لاس نه وروړي یوازې هغه چې مطهرین دي. خلک دا فکر کوي چې د دې آیات څخه داسې معلومیږي چې هیڅ څوک هم قرآن ته لاس نشي وروړای بې له هغو چې اودس ولري او هغه چې پاک وي. که چیرې د دې آیات همدغسې معنا وای چې قرآن شریف ته لاس دغه قرآن شریف ته چې چاپ شوی دی و دې ته هیڅوک لاس نشي وروړلی یوازې چې پاک دي چې اودس ولري نو هر سړی هر یو غیر مسلمان به په بازار کې
په 100 روپۍ یو نیم سل روپۍ دا قرآن اعظم شان رانیسي او لاس به وروړي. د قرآن دا آیات به غلط تعبیر کړي. دا قرآن اعظم شان چې وایي دا چاپ شوی نه دی، دغه قرآن شریف نه دی، هغه دی هغه قرآن مجید چې په لوح محفوظ کې دی، چې ذکر یې په سورت بروج کې دی، سورت نمبر 15 په آیات نمبر 22 کې لوح محفوظ. که تاسو وګورئ د دې آیات چې نزول قرآن ولې نازل سو، ځینو خلکو ویله، اکثره خلکو کافرانو او مشرکانو ویله چې محمد صلی الله علیه وسلم ته نعوذ بالله دا وحی د شیطان د طرفه څخه راتلی. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دې لوح محفوظ ته نږدې هیڅوک هم نشي راتلی، یوازې هغه چې مطهرین دي. د مطهرین معنا ده هغه چې هیڅ ګناه نه کړي، هغه بیخي پاک دي، یوازې په جسم سره نه، د هر طرفه څخه. د دې معنا ده لکه فرشته. او که تاسو وګورئ په ځینو تفاسیرو کې چې په هغه کې دا ذکر راغلی دی چې دا ذکر دی د هغه قرآن چې په اوم اسمان په لوح محفوظ کې پروت دی او هغه ته هیڅوک هم لاس نشي وړای، خو یوازې بې له ملایکو. نو شیطان خو بیخي نږدې لا نشي ورتلی. د دې معنا دا نه ده چې هیڅ یو انسان چې پاک نه هغه لاس نشي وړای. دا رښتیا ده چې پاک او پاوداسه اوسېدل ښه خبره ده، مګر په دې آیات سره دا نشي ثابتېدلی چې فرض دي. او ځینې خلک وایي چې موږ یوازې د قرآن شریف ترجمه ورکو، عربي متن قرآن شریف په عربي ژبه نه ورسره ورکو. که چیرې یو څوک یوازې ترجمه ورکوي نو زه هیڅ مشکل نه لرم، خو زه خپله شخصا چې کله زه ورکوم و یو غیر مسلمان ته قرآن د ترجمې سره عربي متن عربي قرآن هم ورکوم. ولې چې که په ترجمه کې مازې غلطي هم وي، او ترجمه خو انسانان کوي، غلطي خو به خامخا کوي، که چیرې په ترجمه کې کومه غلطي وي نو هغه د الله سبحانه وتعالی د طرفه څخه نه ده، بلکې د انسانانو د طرفه څخه ده. په دې خاطر زه خپله د ترجمې سره عربي قرآن هم ورکوم. دا په دې خاطر د بیلګې په ډول اکثره کې تاسو تلاوت کې د سورۃ لقمان آخري آیات، سورۃ لقمان سورت نمبر 11 آیات نمبر 14 چې په هغه کې الله تعالی ذکري چې د الله څخه بغیر بل هیڅوک نه دی خبر چې د مور په نس کې چې کوم کوچنی دی هغه به څنګه وي. که تاسو چیرې ترجمه ولولئ، اکثره په ترجمو کې داسې لیکلي چې هیڅوک هم نه پوهیږي دا د مور په نس کې چې کوم جنس دی هغه هلک دی که نجلۍ ده، هیڅوک نه پوهیږي، یوازې خدای پاک په پوهیږي. او که چیرې یو غیر مسلمان دا وګوري چې په قرآن اعظم شان کې داسې راغلي دي چې د الله څخه بغیر هیڅوک هم نه پوهیږي چې د مور په نس کې نجلۍ ده که هلک دی، او که هغه یو لږ نوکي هم په ساينس باندې پوهیږي، نو هغه به دا وایي چې دا خو غلط دی. ولې چې ساينس نن سبا ترقي کړې ده، د الټراساوند او تلویزیوني معایناتو په ذریعه په اسانۍ سره موږ په دې خبرېدای سو چې د مور په نس کې دننه هلک دی که نجلۍ ده. که چیرې تاسو عربي ولولئ نو په هغه کې دننه د جنس توري سته نه، په هغه کې یوازې دا راغلي دي هیڅوک نه پوهیږي، یوازې هیڅوک نه پوهیږي چې د مور په نس کې به کوچنی څنګه وي، خو بې له الله تعالی. نو د دې معنا دا سوه چې هغه د مور د نس څخه راوتو وروسته ښه به وي که به بد وي، د ټولنې دپاره به ګټمن سړی که به تاواني، هغه به په آخرت کې و جنت ته ولاړ سي که به دوژخ ته ولاړ سي، هیڅوک هم نه به پوهیږي. که ټوله ډاکټران او ټوله مشینان هم سره رایوځای کړي نو هیڅوک به دا درته ونه ویلی سي چې د مور په نس کې هغه کوچنی به جنت ته ولاړ سي او که دوژخ ته. نو په دې کې غلطي د ترجمه کوونکي ده. نو په دې خاطر زه شخصا خپله دا غواړم چې کله هم ترجمه ورکوي و یو غیر مسلمان ته نو د عربي سره یو ځای ورکړي، نو بیا موږ ویلی سو چې په عربي قرآن کې دا غلطي نشته، دا چې چا ترجمه کړی دی د هغه غلطي ده. او هغه خلک چې دا وایي چې تاسې عربي قرآن و غیر مسلمانانو ته ورکړي او تاسو ته به خدای سزا درکړي، نو زه دا وایم هیڅ خبره نه ده. که چیرې الله پاک ما د دې ذمهواره کوي چې ولې مې عربي قرآن و غیر مسلمان ته ورکړي، نو زه به زموږ د آخري نبي محمد صلی الله علیه وسلم سره ورسره یم. ولې چې د محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت څخه موږ ته دا رامعلومیږي چې محمد صلی الله علیه وسلم و غیر مسلمان بادشاهانو ته خطونه ورولېږل و صحابو ته یې ویلي وه چې خط ولیکئ، او په هغه خطونو کې د قرآن آیاتونه هم ورلېږلي وه و ډېرو بادشاهانو ته یې ورولېږل، د یمن بادشاه ته، د مصرو بادشاه ته،
و نور بادشاهانو ته و ډیرو بادشاهانو ته ورولېږل چې تاسو اسلام قبول کړئ او په دغو خطونو کې دننه د صحابهو په توسط د قرآن آیاتونه هم ولیکل او ډیرو بادشاهانو الحمدلله اسلام قبول کړي ډیرو بادشاهانو بیا خطونه څیرې کړه او پسې پر وبختل د هغسې یو خط موجود دی د کوپتا په موزیم کې چې په هغه کې دننه د الله رسول د سورت آل عمران سورت نمبر 3 آیات نمبر 4 شپېته یې پکښې لیکلی دی چې په هغه کې ذکر دی قل یا ایها الکتاب اوس و اهل کتاب ته تعالوا الى کلمه سواء بین و بینکم راسئ د هغې خبرې پر طرف چې په موږ او تاسو کې یو ډول ده د ټولو تر مخه خبره ده الله نعبد الا الله چې الله جل جلاله یو دی ولا نشرک به شیئا د الله سره څوک مشرکوي ولا نشرك بشيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله مش او تاسو مش ټوله به د الله څخه بغیر د بل چا څخه رب نه جوړو تولوا فقولوا اشهدوا بان مسلمون که چیرې هغه بیا هم ونه مني نو تاسو دا شهادت ورکړئ چې موږ مسلمانان یو دا د قرآن عظیم شان آل عمران سورت 3 سورت 40 آیات موږ ته دا طریقه راشي چې په څه ډول موږ د غیر مسلمانانو سره خپل اړیکه ټینګه کړو او خبرې ورسره وکړو په څه رقم اسلام ته دعوت کو کچيري الله پاک ما د دې ذمہواره کوي نو زه به د محمد صلی الله علیه وسلم سره ورسره او زه ستاسو څخه یو پوښتنه کوم نن په دنیا کې لږ تر لږه 1.5 کروڑه عرب دي چې عیسایان دي عیسایان هم داسې چې سخت عیسایان دي 1.5 کروڑ 150 لکه شاوخوا عرب دي چې عیسایان دي کریسچن دي د پیدایښت عیسایان دي د کلونو څخه عیسایان دي زه ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې دې عربو عیسایانو ته تاسو کومه ترجمه ورکوئ د قرآن مجید کومه ترجمه ورکوئ عربي ژبه خو د هغو مورنۍ ژبه ده نو تاسو به د قرآن مجید بیا په عربي کې ترجمه کوئ تاسو به اصلي نسخه ورکوئ د قرآن مجید اصلي نسخه ورکوئ په عربي کې په همدې خاطر زه وایم چې دا زموږ وظیفه ده چې موږ قرآن عظیم شان تلاوت کو ځان په پوه کو عمل په وکړو او تر نورو خلکو هم دا قرآني پیغام ورسو اکثر او ډیر مسلمانان وایي چې دا قرآن مجید یوازې عالمان خلق صرف عالمان خلق علما په قرآن شریف باید پوسی او تلاوت وکړي دا قرآن مجید داسې سخت کتاب دی داسې مشکل کتاب دی چې یوازې عالمان خلق په پوهیږي د عام خلکو په دې سر نه خلاصیږي ډېری مسلمانان دا وایي چې په قرآن مجید د پوهېدلو کار یوازې د عالمانو دی یوازې د علماو دی عام خلک نس په پوهېدلی ما خپله وینا د قرآن عظیم شان په آیات سره پیل کړه چې لږ تر لږه په یوه صورت کې الله سبحانه وتعالی 4 واره راوړي دي الله تعالی فرمایي په سورت قمر کې سورت نمبر 450 په آیات نمبر 19 کې الله تعالی فرمایي په آیات نمبر 19 کې په آیات نمبر 22 کې په آیات نمبر 22 کې او په آیات نمبر 40 کې ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر موږ دا قرآن اسانه کړی دی ترڅو تاسو ځان په پوه کی او ترڅو تاسو په یاد کی ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر موږ دا قرآن مجید چې تاسو په پوسی درته اسانه کړی دی اوس نو په تاسو کې کم سړی دا آیاتونه نه مني چې کله الله سبحانه وتعالی په څو آیاتونو کې فرمایي چې موږ دا قرآن تاسو ته اسانه کړی دی نو تاسو د الله تعالی خبره منئ او که د هغه مسلمان چې وایي قرآن یوازې د علماو دپاره دی او الله سبحانه وتعالی په نور آیاتونو کې فرمایي په سورت بقره کې هم لعلکم تعقلون بیا هم نه پوهیږئ الله تعالی غواړي چې تاسو په قرآن اول پوسی بیا تلاوت کړئ لیکن الله سبحانه وتعالی د دې سره دا هم فرمایي
په سورۃ نحل کې سورۃ نمبر 14 په آیات نمبر 43 کې او په سورۃ انبیاء کې سورۃ نمبر 21 په آیات نمبر 9 کې الله تعالی فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کچیر تاسو په یو شی باندې نه پوهیږئ نو د هغو څه پوښتنه وکړئ چې هغوی علم لري. کچیر تاسو د قرآن مجید ترجمه وایاست او په یو څو آیاتونو ستاسو سر نه خلاصیږي نو الله تعالی فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کچیر تاسو نه پوهیږئ نو د هغو څخه پوښتنه وکړئ چې علم لري. کچیر تاسو د قرآن مجید آیاتونه لولئ چې په هغه کې د ساينس ذکر وي نو تاسو به د چا څه پوښتنه کوئ؟ که تاسو د قرآن آیاتونه لولئ او په هغه کې ذکر وي د ساينس په باره کې تاسو د چا څه پوښتئ؟ د سلمان څخه پوښتئ؟ د موچي څخه پوښتئ؟ تاسو به پوښتئ د ساينس پوه څخه. ولې چې ساينس پوه د ساينس په برخه کې عالم دی. کچیر قرآن مجید د یوې ناروغۍ په باره کې ذکر کوي نو بیا د چا څه پوښتئ؟ تاسو به د ډاکټر څخه پوښتئ. ولې چې ډاکټر د درملو په برخه کې د ناروغیو په برخه کې ماهر دی. که تاسو پوهېدل غواړئ چې نزول قرآن یا دا آیات کله نازل سو نو تاسو به پوښتئ د هغه عالم څخه چې په دارالعلوم کې یا 14 کاله پرله پسې زده کړې کړي. نو په قرآن شریف کې دا ذکر راغلی دی چې د هغو څه پوښتنه وکړئ چې په هغه برخه کې عالم دی. کچیر تاسو قرآن شریف تلاوتوي او په یو برخه نه پوهیږئ نو د هغه څه وپوښتئ چې د هغه سره په هغه باره کې علم وي. زه تاسو ته مثال وړاندې کوم. یو 20 کاله تر مخه یو څو عربان و چې په قرآن کې چې څومره آیاتونه دي چې د امبلارجي په باره کې بیان کوي. د امبلارجي معنا ده د مور په نس کې چې دننه کوچنی څنګه وده کوي هغه ته وایي امبلارجي. نو دا څومره آیاتونه چې په هغه کې دا بیان شوی دي چې د مور په نس کې کوچنی څنګه وده کوي چې هغه ته وایي امبلارجي. او هغه ترجمه واخیستل او یوړل و پروفیسور کیت مور ته. او په هغه وخت کې کیت مور د ټولې دنیا تر ټولو ښه امبلارجیست و. هغه مشر د انټومي د ادارې د ټورنټو په پوهنتون کې. هغه د کاناډا و. هغه غیر مسلمانو عیسائی وو. نو الله تعالی فرمایي چې د هغه څخه پوښتنه وکړي چې په پوهیږي که مسلمانې که غیر مسلمانې. نو هغو عربو د قرآن د آیاتونه واخیستله چې په هغه کې بیان راځي چې څنګه د مور په نس کې یو کوچنی وده کوي. نو چې کله هغه ترجمه لولي د اکثرو آیاتونو پروفیسور کیت مور دا وایي چې اکثره دا څومره آیاتونه چې هم په قرآن مجید کې سته هغه د عصري امبرولوژي سره مطابقت کوي. لیکن یو څو آیاتونه دي چې دا هغه په باره کې زه نسم درته ویلی چې هغه صحیح دي. زه دا هم نسم درته ویلی چې هغه غلط دي ولې چې زه خپله نه پوهیږم. او 2 آیاتونه د هغو څخه دا وه چې د ټولو تر مخه نازله سوي وه په سورت علق کې سورت نمبر 96 آیات نمبر 1 او 2 چې په هغه کې الله تعالی فرمایي اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. ووایه د الله په نامه سره چې هغه انسان جوړ کړی دی د وینې د ټوټې څخه غټې څخه د ژورې څخه. پروفیسور کیت مور وویل چې زه نه پوهیږم دا چې کوچنی د مور په نس کې وده کوي نو د هر څه تر مخه د ژورې په ډول ښکاري. ژوره یو خزنده ده خزنده چې وینه زبېښي. نو پروفیسور کیت مور خپل لابراتوار ته ننوتی او په یو ډیر طاقتور مایکروسکوپ کې وکتل چې د مور په نس کې چې هغه په لومړني وختونو کې بیخي هغه لومړني وختونه کې په مایکروسکوپ کې پسې ګوري او د ژورې د عکس سره ګوري نو دی حیرانه کېږي چې کټ مټ دواړه سره یو شی دي. او چې کله شاوخوا اتیا پوښتنې د څه وسوې د امبرولوژي په باره کې نو ده وویل که چیرې تاسو د هغه پوښتنې زما څه 10 کاله تر مخه کړي وای یا د نن څخه 50 کاله تر مخه نو ما به تر 50% جواب تاسو ته زیات نه وای درکړي. ولې چې امبرولوژي یوه داسې پروژه ده د درملو یوه داسې څانګه ده چې دا اوس په دا یو څو کاله کې یو نوکی پرمختګ وکړي. او چې څنګه پروفیسور کیت مور ته شان په لاس ورله د قرآن او حدیث په ذریعه نو هغه په خپل نوي کتاب کې
چې دریم چاپو هغه ټول شان پکې شامل کړل او پکې اضافه کړل او دې کتاب بیا لومړی جایزه یوړل تر ټولو د ښه کتاب چې یو ډاکټر لیکلی و په هغه کال کې او د دې کتاب ژباړه الحمدلله په ډیرو ژبو کې بیا هم وسوه او پروفیسر کیت مور وویل زه هیڅ شک نه لرم د دې خبرې پر منلو چې قرآن مجید د الله کتاب دی او زه هیڅ شک نه لرم د دې خبرې پر منلو چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله آخري نبی دی د دې مثال څخه موږ ته دا معلومیږي چې کله هم تاسو نه به پوهیږئ نو د هغو څخه وپوښتئ چې د هغې برخې د هغې څانګې ماهر یې چې کله هم تاسو یو ماشین رانیسئ نو د هغه سره راځي د لارښوونې